په خپله خاوره باندې بل اور ته یې ډېر وژړل. یو مسافر راغی او خپل کور ته یې ډېر وژړل. دغه ماشومه یې په بدو کې سوره ورکړي چې ودېده نو خپل قاتل رور ته یې ډېر وژړل. کچه کوټه وه، ټوله شپه راسسېده په غریب. بهر راووت، د باران شور ته یې ډېر وژړل. نن یو ماشوم بچي ته څوک چرته په سوال قار شوي، د پلار تصویر ته یې کتل، مور ته یې ډېر وژړل. واړه بچي ورته د لوږې مري درویش روښانه، واړه بچي ورته د لوږې مري درویش روښانه، مور یې رامنډې کړې او تش کور ته یې ډېر وژړل. سلامونه ملګرو، شهاب بخاري یم، ادبي غورځنګ دی ستاسو سره څنګ تر څنګ یم. ملګرو څنګه چې تاسو ته پته ده چې ادبي غورځنګ وخت په وخت د شاعرانو، ملګرو، ادیبانو، استادانو خوا له ځي ستاسو دپاره د خوند رنګ پروګرامونه ریکارډ کوي. په دغه غرض باندې نن بیا راغلی یم، ملکڼې جنسۍ ته راغلی یم، چېرته چې ملاجان صاحب ژوند کوي، د ملاجان صاحب خوا له راغلی یم چې تاسو دپاره ترې ښکلی پروګرام ریکارډ کړم او تاسو د دغه پروګرام نه خوندونه واخلئ. نو هغو راسره ناست دي ملاجان صاحب په دې خپل پروګرام کې. تاسو ته ډېره زیات په پښتنه مینه هرکلی یم او ډېره زیاته مننه مو کوم موږ له وخت راکو هر کله راشي. بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو ستاسو او ستاسو ټیم شهاب بخاري صاحب ډېره مننه کوم چې په دومره مصروفه ژوند کې تاسو دلته راغلی او موږ له وخت راکو او تاسو چې کوم د پښتو ادب دپاره دا هلې ځلې شروع کړي، نو دعا به کوو چې الله په کوم دې کې کامیاب کړي او دا یو ډېر ښه کوشش دی چې په دومره مصروفه ژوند کې او دا کم حالات چې جوړ دی، یو طرف ته ډېر مصروفتیا ده او بل په دومره د ماده پرستۍ په دې دور کې چې یو سړی د ادب دپاره خپلې هلې ځلې کوي، نو دا یقینا ډېره ښه خبره ده او دعاګانې به تاسو ته کوو. ډېره مهرباني. او د غزل فرمایش هم کړی دی، نو موږ خو داسې د ادب یو ادنا طالب علم یم، داسې مات ګوډ لیکل کوو. نو غزل به ته وایو، خو د هغې نه مخکې داسې یو دوه درې شعر ووایو چې نور څه نشته د کائنات په دې رونق کې، نور څه نشته د کائنات په دې رونق کې، صرف ته د ذرې ذرې په ډق کې، نور څه نشته د کائنات په دې رونق کې، صرف ته د ذرې ذرې په پړق کې. او خلک وایي چې د عرش نه بره اوسي، خلک وایي چې د عرش نه بره اوسي، زه یې وینم د ماښام په سور شفق کې. ډېره مهرباني. او غزل عرض دی چې لکه گلشن چې په دنیا د بلبلانو خوښ دی، لکه گلشن چې په دنیا د بلبلانو خوښ دی، زما په دې دنیا محفل د بزرګانو خوښ دی، لکه گلشن چې په دنیا د بزرګانو خوښ دی، زما په دې دنیا محفل د بزرګانو خوښ دی. او مونږ د هغې پیغمبر په امت شماریږو، مونږ د هغې پیغمبر په امت شماریږو، کوم پیغمبر چې د تمام پیغمبرانو خوښ دی. ډېره مننه. مونږ د هغې پیغمبر په امت شماریږو، کوم پیغمبر چې د تمام پیغمبرانو خوښ دی. او جماعت د کلي په ځوانانو باندې ښکلی ښکاري، جماعت د کلي په ځوانانو باندې ښکلی ښکاري، او په حجره کې مې مجلس د مشرانو خوښ دی. مهرباني. جماعت د کلي په ځوانانو باندې ښکلی ښکاري، او په حجره کې مې مجلس د مشرانو خوښ دی. او مخونه ډېر د نور نه ډک دي د دنیا په مخ خو، مخونه ډېر د نور نه ډک دي د دنیا په مخ خو، بس په مخونو کې مې مخ د عالمانو خوښ دی. ډېره مننه. مخونه ډېر د نور نه ډک دي د دنیا په مخ خو، بس په مخونو کې مې مخ د عالمانو خوښ دی. او چې د مجاز په مرۍ خپه ږدي او حق ته رسي، خپه ږدي او حق ته رسي، په عاشقۍ کې مې انجام د عاشقانو خوښ دی. ډېره مننه. او که مسلمان وي که کافر، خو چې په نوم انسان وي،
که مسلمان وي که کافر خو چې په نوم انسان وي زما خدمت د دغه ټولو انسانانو خوښ دی. ډېره مهرباني. که مسلمان وي که کافر خو چې په نوم انسان وي زما خدمت د دغه ټولو انسانانو خوښ دی. او د حرام خورو په محل کې برکت چرته وي، خورو په محل کې برکت چرته وي، زما د خټو ګټو کور د صادقانو خوښ دی. ډېره مننه. او لاندې په ځمکه سپور تالي ته په شریکه کینی، لاندې په ځمکه سپور تالي ته په شریکه کینی، دا یو عادت مې مولا جانه د مولیانو خوښ دی. ډېره زیاته مننه مولا جان صاحب، ډېر ښه کلام تاسو وي. او ملګرو د مولا جان صاحب دغه بهترینه شاعري چې مذهبي شاعري ورته هم ویلی شم، ډېره خوندوره شاعري وکړله، خو شاعري ډېره پخه ده او ډېره ښکلې شاعري ده. نو غواړم چې ستاسو دپاره یو بل د غزل فرمایش وکړم چې یو بل غزل راته ووایي. مولا جان صاحب یو بل غزل به درنه خامخا واورو. ډېره مننه. یو غزل نه مخکې یو قطعه ده چې سبق راله راکړی خپلې مور د محبت دی، سبق راله راکړی خپلې مور د محبت دی، دا خوب ته چې مې نه پرېږدي دا شور د محبت دی. او یو زړه دی په انسان کې چې کعبه د ذوالجلال ده، یو زړه دی په انسان کې چې کعبه د ذوالجلال ده، دا ځکه خو کعبه ده چې دا کور د محبت دی. یو زړه دی په انسان کې چې کعبه د ذوالجلال ده، دا ځکه خو کعبه ده چې دا کور د محبت دی. او د زور خبرې مه کوئ نفرت تی پیدا کیږي، د زور خبرې مه کوئ نفرت تی پیدا کیږي، چې سر ورته ټیټیږي صرف زور د محبت دی. ډېره مهرباني. او د غزل مطلع عرض دی چې دا چې کوم د حالات جوړ شوي زنګ دی چاپېرچل کې، نو هغې باندې ما څه لیکل کړي وو چې پلار شهید او زوی شهید، پلار شهید او زوی شهید، د کور هر یو سړی شهید، وه د نر بابا بچې د نر بچې شهید، وه د نر بابا بچې د نر بچې شهید، څومره بختور دی زار ستا د قافلې شهید. او ډېره مننه. څومره بختور دی زار ستا د قافلې شهید، هم یې راله ووجنې هم راله ستایې شهید، هم یې راله ووجنې هم راله ستایې شهید. او ته پکې شریک نه وې، ته پکې شریک نه وې چې اوس را سره وړې شهید، ته پکې شریک نه وې چې اوس را سره وړې شهید. او دا سړی پورم نه دی واخله سبا دی شهید، دا سړی پورم نه دی واخله سبا دی شهید. او امن نن مه غواړه، امن نن مه غواړه خامخا بشې شهید. او دا مولا جان غلی کوي، دا مولا جان غلی کوي، مړ نه وي ژوندی شهید. ډېره مهرباني. ډېره شکریه ادا کوم ستاسو شهاب بخاري صاحب بیا چې تاسو دلته راغلی او موږ له په خپل پروګرام کې ځای راکړو. ډېره مننه. جګرانو کتونکو دا و ښاغلی مولا جان صاحب و تاسو یې کلام واورېدو. زما خو ډېر زیات خوښ شو، یقینا دغه کلامونه به ستاسو هم خوښ شوي وي. او په پښتو کې وایي چې هغه غونې را باندې زیګ زیګ کو، داسې بهترین کلامونه یې تاسو ته وړاندې کړله. انشاءالله ملګرو دغه شان چې ستاسو مرسته راسره وي په دغه شان په شاعرانو ادیبانو پسې به ګرځمه. تر دې دمه ډېره زیاته مننه. خپل ورور شهاب بخاري له اجازت ورکوي سره د خپل ملګري ثاقب سار صاحب، چېرته چې هم یې ښاد آباد او بریالي اوسئ. د لوی الله